یو نوکر د خپل مالک ډیر زیات تابعدار او منونکی و او مالک یې هم د دې نوکر څخه ډیر خوښ او راضي و. د وخت په تیریدو سره مالک یو ورځ د دې نوکر په تنخوا کې 5 روپۍ ورزیاتې کړې، خو د نوکر په تابعدارۍ کې هیڅ فرق رانغی او په سم ډول یې له مالک څخه مننه هم ونه کړه. مالک سخت په غوسه شو چې ما د په تنخوا کې 5 روپۍ ورزیاتې کړې او د آن ما څخه سمه مننه هم ونه کړه، نو هغه و چې بیرته یې د نوموړي له تنخوا څخه 5 روپۍ کمې کړې. د نوکر تابعداري بیا هم هماغسې وه او د تنخوا په کمېدو مالک ته هیڅ شکایت او ګیله ونه کړه. مالک هغه راوغوښت او ورته یې وویل ډېر عجیب انسان یې، ما ستا په تنخوا کې 5 روپۍ زیاتې کړې، بیا مې بیرته کمې کړې، خو پتا کې هیڅ بدلون رانغی، آخر ولی؟ نوکر وویل تاسو لکه چې پر خپل ځان د رزق ورکونکي ګمان کوئ، زما زوی پیدا شو، په سبا یې ستاسې زما په تنخوا کې 5 روپۍ زیاتې کړې، نو زه پوه شوم چې الله پاک راته د زوی د راکولو سره سم د هغه رزق هم راکړ، نو د الله جل جلاله شکر مې ادا کړ. بیا چې په کومه ورځ تاسې زما له تنخوا څخه 5 روپۍ کمې کړې، نو په هغه ورځ زما مور وفات شوه. فکر مې وکړ چې مور مې له ځانه سره خپل رزق هم یوړ، نو بیا مې هم د الله پاک شکر ادا کړ او مطمئن شوم چې رزق ورکونکی او اخیستونکی یوازې الله دی. مالک په جوور فکرونو کې ډوب شو، نوکر هم لږه شیبه خاموش و، بیا یې جووره ساه واخیسته، سر یې راپورته کړ او مالک ته یې داسې وویل صیب، دا د رزق او روزۍ ورکولو او اخیستلو فیصلې یوازې د الله له لوري کیږي. انسانان صرف یوازې د یو بل لپاره اسباب جوړیږي خو رزق نه ورکوي.